څه کله مایوسي کېږي ما دلته ډېرې خبرې دا کېږي چې په جلسې څه کېږي په جلوسي نه څه کېږي ته لږ انتظار وکړه زه یوتو ته نه ټوله دنیا ته یې وښایې چې دا پې کېږي او دا هم پې وکړل دا بیا تو څه ملي مشر منظور پښتین ته بلنه ورکوم چې دی روشو تو ستا خپل خیالات اظهار وکړو چمتو یې چمتو یې جمجمایه پرېږدي ملګری 2023 کول شروع کېږي کول په بدلېږي بیا دا دنیا یوه بل ته کول مبارکای سره ورکوي چې هیپي نیو ایئر میزو پاکستان چونکې د امریکې سره نوې معاهدې شوي دي میزو ورته وي چې هیپي نیو ډالري ایئر ټو پاکستان دلته خبرې ډېرې شوي دي ځان نه تکرار نه کوو زر زر خبره رغونډوه ځکه چې په خبره ستي سره پوهېږي ټول وخت نه دی چې میزو کومینه په خبره پیول وس هغه وخت دی چې ډایرکټ څه د عمال خبره وشي محترمې دولته خبره وشوله چې فیصله دا وشي او زر کی دا وشي هغه یو مثال دی چې ظلم کے خلاف جتنا دیر سے اٹھو گے اتنا زیادہ قربانی دینی پڑے گی مونږ او تاسو ډېر لیټ شوي یو می ډېر لیټ شولي د ظلم خلاف چګول شي ویسو قربانی روغاغوړي ویس د یوې د فیصلې نشي کېدلای ویسو په کولینا محنت روغاغوړي ویسو خوري روغاغوړي دا درنه دا احتجاجینا دا ولسی پاسونینا دا چې په سواد سے کیږي دا چې په چمن سے کیږي دا چې په بانی سے کیږي دا چې په لکی مروت سے کیږي دا د یو قومي اتحاد بنیاد جوړوي دولته دا خبره نه دو چې فیصله دا غدو چې دا شایو جاری سوتی دا یو جرأت جوړوي قوم د خپل مقصد طرف ته ډېر ور نږدې شوی دی زوی پښتون روچګيږي دا وی وارث د اتحاد شکل خامخا وخلی دا د سوات نه چمن پرا بلکې لهرو برو یو ډېر زر وینستای چې په یو پلیټ فارم شوی دی او یو سره یو شوی دی تو څه کله مایوسي کېږي ما دلته ډېرې خبرې دا کېږي چې په جلسې څه کېږي په جلوسي نه څه کېږي ته لږ انتظار وکړه زه یوتو ته نه ټوله دنیا ته یې وښایې چې دا پې کېږي او دا هم پې وکړل دا بیا تو څه دا یو سیاسي عمل دی دا په کوم څه شعور روچګوي دا په کوم څه بایدوري روالي دا په کوم څه جرأت روالي دا د دشمن مخ ته دلیل جوړوي دا د دشمن مخ ته اتحاد جوړوي د قومي نه پرمختګ یا قوم چې د چا نه دشمني ګټي یا قوم چې د چا نه مقابله ګټي هغه ته یو جرأت پچاروي یو شعور پچاروي او دا جلسې جلوسي نه میږ ویني چې د میږ قومي شعور قومي جرأت او قومي اتحاد دغه په وجه لګیا دی جوړیږي خو د قومینه مسلې چې په سلینا کولینا وي په یوارز نشي حل کېدلای خامخا وخت غوړي په دا بېوسه وخت شي چې میږ هیڅ نه لري په دا کښې دا هم ډېره دو چې میږ د حق اواز پورته کوي خدای میږه تو سره دی خو توس خو روچک شستی دا قومینه چې روچک شي دا چې اتحاد وکړي دا مظلومه طبقه دو خدای پاکو د میږ مدد کوي په قرآن شریف چې خدایي مفهوم یې دا دی چې په قومینه بعد رز روشي چې دی یې نه لرې کول غواړي زه یې مدد نه کوم میږ تو تشې سیرې کړي دي خدای ګاټم په تشې سیرې هم کړي دي معنا دا دو چې خدای میږ سره دی خو میږو دولته همت و جرأت کوي لہذا آخري فیصله هم دا دو چې دا اعمالو جاری سوتی دا د رویزوی کولی دا د روټولېدلې اعمالو جاری سوتی ځکه چې تو دشمن هر هغه زوی باندې دماکه کړله جماعت شو مارکیټ شو بل زوی شو جنازه شوه چې په کوم زوی ته روټولېدلې رغونډېدلې هر هغه فرد او هر هغه تنظیم یې ویشته چې چا ته روټولولی لہذا تو په روټولول شې د دشمن شکست پروت دی دا د روټولولې عمل دا د رغونډېدلې عمل دا د تو د قوم د نجات سبب ګرځېدلی شي ګوره چې کله ته یو میله جوړوې یو کور جوړوې اول دوې خښتې د کښې شولې ته یایې چې ثبوته دا کور جوړ شي نه دا په خښته یا پوسیا خښته شوله شي آخر بیا گاډر ټرونو آخر ودري میا اوږدې پې یعنې زورو په آخر شه کوي بیا پوسیا مضبوطوي په آخر شه دا بنیادینه دي نو انشاءالله
دا بنیاد ښه مثبت دي دا بنیاد په هم آهنګیر دي دولته نفرتونه دي ضدونه دي د پښتنې په منځ د پارټۍ په بنیاد د تنظیمې په بنیاد د خیلې په بنیاد د قبیلې په بنیاد لرې کستی دا نفرتونه لرې کوي دا ضدونه دا نفرت و ضد دغې دشمن ته ډېره غټه موقع ورکړې دو چې پاک شه بیا موږ ټول وژل شي دولته څوک چې دا ملو دی څوک چې پی ټی آی دو څوک چې ان پی دو جمعیت دی سړی ټول پښتانه یې یو ټول ته یو کړی دو ټول وژني لہذا اتحاد دلته خبره وشوه چې ویل نه روځي ان شاء الله روشي نه دی لري وینستای دا احساس یو تیری د قومي اتفاق دا خامخا یو نتیجه ته هراسیږي البته پی ټی ایم د خپل طرفه دا پښتون ډېر په دا سره راټېدل چې دا ممبرې دی ایم ان ای دا ایم پی ای دا پارلیمنت دی ووټ دی که مو ته رکاوې صحیح یې که نه رکاوې غلط یې میر دا شی ورته تیر کو چې دا توس ته درجار شه روشه د قوم د وطن د امن او د اتحاد د پوره چې په یوه دوی باندې کښېني چمتو یې چمتو یې چمتو یې چمتو یې جمجمایه پرېږدي نو دولته چې هر نوی جرنیل روشي بیا یوه نوي اپریشن اعلان وکړو څوک یې چې پلونکای شی دی بلکې ځینې خلک دا ویس په باني او لکې مروت چې کوم ماحول جوړېږي محترم دا ټول ډالري جنګونه دي په 2014 کې نیشنل ایکشن پلان جوړ کړ د هغې مطابق یې ضرب عذاب وکړ ټول وطن یې غرق کړ نه د نیشنل ایکشن پلان مني نه د دغه ګډ بیډ مني نه د پوځي دا ظلم مني دا وار څه لرې کوي د دغې د پوره صرف قومي اتحاد و بیدوری و جرأت په چار دی د هغې د پوره هم آهنګي په چار دو وخت سره خبره زه بار کوم بده سړی په لیده شي په لاهور شي د سکونه تر ټوله غټه اډه په لاهور دو هر ګل تر درېمي امیر د تبلیغ تر ټوله غټ مرکز ورته دی د اسلامي چې څوم پارټي دي د هغې مرکزونه دي غیر اسلامي چې څومره غادي هغې مرکزونه ورته دي او بیا د بیمه افزې نوم نه وخلو د هغې مرکز هم ورته دی یوه بل سره وخت تېروي موږ خو د یوې کلمې ورنایي موږ خو د یوې ژبې ورنایي دومره خطو پتو هنۍ سره ویلې وخت نشي سره تېرولی لهذا لږ آهنګي چې جوړه شي لږ چې یو بل سره برداشت کړي لږ چې یو بل سره ووروي دولت او ګوندونه مختلف وي حکوم وطن هم یو دی لږ چې د یوه بل سره کښېني دا د مسلې نور حال کولی شي البته د یوه خبره کوو د قومي اتحاد د مثبتولو دپاره د میر سره یو ډېر مثبت لایحه عمل شته دی خو زه نن د سټیج نه نشم اعلان کولی یو څو ورځې ورپکښې لګېږي که د سټیج نه اعلان کې نو پاکښې په وخت نه اول مسلې راتللی شي لهذا د څو ورځې خالي صبر وکړئ میرو د هغې اعلان کوي باقي قربانۍ د میر تحریک دولته خدای ډېر ملګري مشهور نوستي امیر تحریک مخ هم قربانی وردی نن هم ملګری علی وزیر غدانی پرسند په چیل سے پروت دی شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو رہا کرو شرم کرو حیا کرو رہا کرو इसके पीछे वर्दी है نو محترمو خپله خاوره مو ده مونږ او تاسو یې مالک یو پښتونخوا وطن ته پردي خلک راغلي دي یو انچ ځمکه یې زمونږ په خاوره نشته دی دلته زمونږ کورونه دي زمونږ قبرستانونه دي زمونږ ژوند دی د خاورې مالک مونږ یو او دی په چیک پوسټ ولاړ دی مونږ غلام شماري او ځان د دغې خاورې مالک شماري دا خاوره به خپلوو دا وطن به خپلوو دا قام به خپلوو هیڅ نشته دی هغه خلک وایي چې زما لویه ګناه دا دی چې پښتون یې نو پښتون چې پښتون شي بیا څوک غږ هم نشي ورته کولی خو البته لویه ګناه دا دی چې موږ لا پوره پښتانه نه یو کلک پښتانه جوړېدل دي کلک پښتون چې جوړ شي هیڅ مسله نشته دی انشاءالله پرمختګ روان دی 15 کاله اول حالات وګورئ نن یې وګورئ 15 کاله اول د دې دشمن پیشقدمي وګوره نن یې وګوره انشاءالله زمونږ له اړخه پرمختګ روان دی پر مخ پې روان یو هغه علاقې هغه سیمې
چې کال اول هغو د ترهګرۍ او جنګ خلاف اواز نه کولو نن هغه هم راپورته دي. ډېر زر به ووینئ چې پښتون ټول قام په یو ځای شوی دی. حوصلې وکئ، حوصلې وکئ، چمتو شئ خپله خاوره ته، ښه په حوصله کې کښېنئ. انتظار ډېر مه کوئ، لږ انتظار دی، د انقلاب غږ به پورته کېږي او د دغه خاورې هر دشمن به داسې ورک شي چې چاته به مخ نشي یاد چې په دې خاوره هم داسې ظالم او جابر خلک وو. او دا جاني خیل قام مشرانو ته هم او ځوانانو ته سپیشل د علما کرام ذکر ځکه کوو چې زموږ زړه خوشحال شي چې کله دوی قامي اتحاد کې مونږ ووینو. نو ټولو ته د زړه د تله یو ځل بیا سلام کوو چې که تاسو دغه غږ پورته کولو نتیجې به مثبت وي. ګنې تیر ژوند او د دغې اتحاد نه پس ژوند دا وګورئ، بیا به اندازه درته ولګي. په دې جني خیل کې به یې په بم د پاسه کسان کښېنول، بیا به یې دماکه ور وکړله. نن هغه تو سره څوک نشي کولی. دا د دغې اتحاد دا ځینې ملګري چې وڅه وایي چې هر عرض میش درنې احتجاجي نه نشي کړی. هر عرض نه سل کولای کوي چې میش خو ورته فایده وي، سل کوله ورته تیوري چې میش قوم ته فایده وي، میش خلق ته فایده وي. میش په کم نقصان باندې ډېرې ګاټې کول غواړي. ظاهره خبره ده چې هغې د پوره بیا ترتیب هم په چار وي، د هغې د پوره حکمت عملي په چار وي. د ترتیب او د حکمت عملي چارې بیا لږ خامخا وخت وخلي. نو مایوسه کېږئ ستایو نه، مایوسه کېږئ نه، خپله خاوره او خپل وطن ګټل انشاءالله قدمونه په مخ روان دي، دا لرې نه وي. ډېره مننه، خوشحال اوسئ. اخر شی که ټول یې ځواب راکویستی تر آخري سر پره بیا نه 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 اپورې چات ولاهه چې څومره دي چمتو یې ځینې کسان اوس یې نه کوو. چمتو یې تکړه یې خپله خاوره ګټو، د خپلې خاورې نه هر پردی شړو، د خپلې خاورې نه غاضبان ختموو. مننه، خوشحال اوسئ.